الحاد ساینسي د دویم نمبر ساینټیفیک ایتھیزم. ساینټیفیک ایتھیزم یا الحاد ساینسي څه ته ویل کیږي؟ نو دا انتهایی په غور او فکر سره یادول پکار دي، ځکه دی وخت کې الحاد ساینسي دا انتهایی سیوا ده. څه ته ویل کیږي؟ او طرز فکر جو سائنسی نظریات بالخصوص طبعیات کونیات اور نظریہ ارتقاء کو اپنی اساس بنا کر خدا کے وجود کے انکار یا اس کے تصور کو غیر ضروری قرار دے الحاد سائنسی کہلاتی ہے. ګور هغه طرز فکر، هغه نظریه چې هغه نظریه د ارتقاء چې ورته تیوري اف ایولوشن وایي، بیا هغه نظریه د ارتقاء کې یو خاص جهت چې کوم چارلز ډاروین پیش کړی دی، ډاروینزم ورته وایي، یا دی وخت کې نیو ډاروینزم ورته وایي، د دغې په بنیاد باندې یا د طبعیاتو د قوانینو په بنیاد باندې د خدای د وجود نه انکار کوي یا د خدای وجود غیر ضروری ګڼي، نو دغه ته ویل کېږي الحاد ساینسي یا الحاد ساینټیفیک ایتھیزم په انګریزي ژبه کې. دلته کې تاسو به یو خبره یاد ساتئ چې یو د ساینس پرستی. ساینس څه ته ویل کېږي؟ ساینس ویل کېږي هغه علم ته چې هغه حاصل شي وروسته د مشاهدې یعنی ابزرویشن او د تجربې یعنی د ایکسپریمنټ نه، نو دغه علم ته ساینس وایي. دغه ته څه ویلی شي؟ ساینس وایي. او د ساینس لفظي ترجمه او معنا هم دی په نالج سره کوي، په علم سره کوي. نو ګوره دا یو خبره یاد ساتئ چې ساینس دا د هغه علم نوم دی چې کوم د مشاهدې او د تجربې نه حاصل شوی دی، هغې ته ساینس وایي. او ساینس پرستی یا ساینټیزم دا ویل کېږي هغه نظریاتو ته یا هغه برای نام ساینس ته چې کوم خپل خواهشاتو لره نوم د ساینس ورکړی شوی وي. یعنی یو سړی خپل مفروضات، خپل خواهشاتو لره، خپل ایډیالوژي لره، خپل خیالاتو لره نوم د ساینس ورکي، یا د ساینس په اصطلاحاتو کې او د ساینس په جامه کې رامخې ته کی، دې ته ویل کېږي ساینس پرستی. ساینس هغه د یو څیز ښکاره کولی شي تا ته او د یو څیز بیان درته کولی شي چې دا څیز څنګه دی، خو دا څیز ولې دی، نو ساینس دغلته کې خاموش شي، هغه جواب نشي کولی. او ساینس تا ته جواب دغلته دا وکړي وایي دا زما د باونډرۍ نه، زما د ډومین نه، زما د حد نه خارج دی. مثلا ته تپوس وکړې چې دا اوبه څنګه جوړیږي، واټر څنګه وجود ته راځي، نو ساینس تاله جواب درکړي وایي هایدروجن او اکسیجن H2O، دوه هایدروجن نه واخله یو اکسیجن، د دې نه به څه جوړ شي؟ اوبه به ترېنه جوړې شي. اوس د دې دوه هایدروجن او د یو اکسیجن د یو ځای کولو نه اوبه ولې راځي وجود ته؟ ساینس دلته خاموش دی، هغه جواب نشي کولی. ذهن ته راځي خبره. نو ګوره دلته کې موږ عنوان ورکړی د الحاد ساینسي، خو دا اشاره د هغه ساینس پرستۍ طرف ته. هلکه انسان څنګه وجود ته راغلی دی، نو ساینس د دې نه خبره نشي کولی. ساینس البته چې کومو خلقو بعضې حایفاتسز، بعضې مفروضات پیش کړي دي او نوم یې ورته د ساینس ورکړی، هغه جدا خبره ده. خو ساینس خو د موجوداتو نه چې هغه قابل د مشاهدې او قابل د تجربې وي، او دغه امور خو قابل د تجربې او د مشاهدې دي نه، د تو ته څنګه ساینس وایي.
نو ساينس دا جدا سیز دی، ساينس پرستی جدا سیز دی. نو اغا نظریه چې هغه خپل خیالات لنوم د ساينس ورکی، خپل مفروضات لنوم د ساينس ورکی، او هغه مفروضات او هغه خیالات د ساينس په نوم باندې د خدای د وجود نه انکار وکي، نو دغه ته الحاد ساينسي یا ساينټیفیک ایتیزم وایي. نو ساينس د اسلام چرتم خلاف نه دی او نه اسلام د ساينس خلاف دی. ځکه من ویلیو مخکې اپیسټمولوژیکل ایتیزم کې چې د الحاد علمی چې کله مو تذکره کوله، نو دا خبره مونږ کړې و چې د اسلام په نسبانه اسباب د علم درې دي، یو حواس خمسه دي، یو عقل دی، یو خبر صادق دی. نو دا حواس خمسه په ذریعہ باندې خو مشاهده راځي کنه، نو چې مشاهده د حواس خمسه په ذریعہ راځي، نو دا مشاهده خو مستقل ذریعہ د علم د اسلام په نسبان دی. نو ساينس خو مستقل علم د دغه تسلیمي مذهب، نو څنګه اسلام د ساينس خلاف شو؟ نشي خلاف کېدل او نه ساينس د اسلام خلاف کېدل شي. البته ساينټیزم، ساينس پرستی د دین خلاف ده او د اسلام جنگ هغه د چا سره دی؟ د ساينس پرستی سره دی. نو دا ساينس پرست خلق چوي دی راولګي او د کائنات توجیه پیش کی په دې دور کې مسلم نظریه د بیگ بینګ ده. نو کائنات څنګه وجود تراله؟ نو د بیگ بینګ تیوري هغه مفروضاتي قصه پیش کی مخته او وی توجیه د کائنات مو وکړه، نو خالق نه انکار وکي. الته نظریه بیگ بینګ تفصیل سره روانه به بل خبر ذکر کو کتاب کې. دویم نمبر انسان څنګه په کائنات کې وجود تراله؟ نو رات مخته کې ډاروینزم یا نیو ډاروینزم وی انسان په دې طریقه، لہذا د انسان خالق ته ضرورت نشته، د ارتقا نتیجه ده. خدا کائنات څنګه چلیږي؟ وی دی کائنات کې خپل قوانین دي، دی وته نیچرل لاز وي، بس د هغه قوانینو تحت دا کائنات چلیږي. او کته پوښتنه کې دا قوانین چا جوړ کړی دي؟ باز بیا خاموشي دا په خپل باندې جوړ شوی دي. نو په خپل باندې ته چې په خپل باندې کېدلای نو بیا خو اسانه قصه وا، خو بهر کې په خپل باندې نه کیږي. د دې جواب دغه کوي دا ډیر معقول کار دی. نو الحاد ساينسي هغه طرز فکر دی چې ساينسي نظریات او مراد یا خو هغه نظریات دي چې کوم بیگ بینګ دی یا کوم چارلز ډاروین دی یا نور نظریات چې کوم دي سکی پیش کوي، یا بالخصوص طبعیاتو کې یعنی د نیوټن لا شو، یا مثلا د طبعیاتو چې څومره مثلا دا بر یو سیز د ښکته ولې راځي، نو دا وی قانون دی چې ګریویټیشنل فورس موجود دی یا دغه د انرژي وغیرہ دا ټول امور سکی، نو د دغه په بنیاد باندې دا پلان کې کار ولې وشو، نو دا د دې قانون تحت وشو. د دې قانون نو موږ وایو دا خو څنګه وشو؟ د دې جواب تارا کو ولې وشو؟ دا قانون نتیجه ولې دا ورکه؟ ګوره د دبرې نسیس کته ولې راځي؟ ته وای دا د ګریویټیشنل فورس، نو زم دا څنګه ختراله تا وی د ګریویټیشنل ولې خترازي؟ دا ګریویټیشنل فورس دا کشش ثقل دا نتیجه ولې ورکي؟ ساينس دلته دا جواب نشي کولای. پوه نو دغه د طبيعيات او د قوانين شو یا کونیات یعنی کاسمالوجي چې کومه ده دا غي بنیاد جوړ کی او دا غي په بنیاد باندې د خدای د وجود نه انکار کوي. نظریه ارتقا کې بیا په خصوصا سره ذکر شوی ده. अपनी आसास बनाकर खुदा के वजूद का इनकार या उसके तस्वुर को गैर ज़रूरी करार दे इल्हाद साइंसी कहलाती है. इल्हाद साइंसी का बुनियादी नुक्ता ये है, यदि बुनियादी खबरदादा कि कायनाती और हयातियाती मज़ाहिर को तबई क़वानीन और इर्तिक़ाई अमल की मदद से मुकम्मल तौर पर समझा जा सकता है. खो यदि दुनिया टोल दुनिया का हयातियाती खबरी दी और का अगा दगदी कायनाती खबरी दी, यानी कायनात संग जोड़ शो جون څنګه رااله. د دې دوه خبرو جواب مونږه د طبيعي قوانینو فزیکل قوانین یا نیچرل لاس په ذریعہ باندې کولې شو. نو چې داغه په ذریعہ باندې توجیه کولې شو، نو د دې نه ماوره
یو ذات منلو ته وایي څه ضرورت دی. نو لہٰذا ایک ماورائی علت کا مفروضہ غیر ضروری تصور किया जाता है. दा यो गैर ज़रूरी तस्वुर गणले कीगी क्योंकि सादगी की उसूल प्रिंसिपल परसिमनी के खिलाफ समझा जाता है. दियो इकुरा چې د څومره د آسانو نه آسانه وجه بیانېدلی شي بس هغه وجه ومنه پیچیده وجو ته څه کېږي هغه مزه. نو داسې قسم خبره څه کوي ذکر کوي. اس طرز فکر में साइंसी तरीक़ाकार तजरिबाती शवाहिद और मफरूज़ाती तवज़ीहात को बुनियादी हैसियत दी जाती है जिसके नतीजे में माबाद तबईयाती तशरीहात को नज़रियाती तौर पर कमज़ोर या गैर मुतअल्लिक़ समझा जाता है. नुदा गैर मुतअल्लिक़ से कोले कीगी गणले कीगी नुदा इल्हादी साइंसी देखा